عزیزانو خدای گواه دی په دې خبره چې د اجتماع ته زه په یو نیت راځم او هغه نیت دا دی چې یوسف علیه السلام په مصر کې د خرڅېدو اعلان وشو نو دنیا منډي تمنډي والے چې د شام نه یو ډېر خسته غلام راغله چا اشرفای وړي او چا پوندونه وړاو چا څوړاو چا څو یو بډای خزاوم په دغه مجلس کې روانه و چا ورته وی چې بډای ته څه کوي وې داسې مې اورېدلی چې یو ډېر خسته غلام خرڅيږي او داغه خرید لازم وی چې دا الله بندي هغه خو ډېر ګران دی او داغه خرید له خو خلقو د اشرفو بکسونه روان کړي تا سره څه دي و ما سره خو نور څه نشته خو دا د تارونو یو ما شوړه غوندې دراسه و په آرام کې نه واپس شو د تارونو په شوړو تا تاسو ا غلام نه درکړي هغه ورته وی چې بچیا دا ماتم پته ده چې د تارونو په شوړه څوک ماته هغه غلام نه راکړي خو دې ډله کې دې د پاره روان يم چې قیامت کې زوم د یوسف په خریدارانو کې حساب نو زه په دغه نیت د اجتماع تر اعظم چې حاجی صاحب مرحوم رحمه الله تعالی وتبارک ما ډېر د نږدې نه لیدل او ډېر لوی عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغه عشاق په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب زکه چې مونږ هو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ سپ غضب په دې ملک اخته یو نو هغه تاسو ګورئ لګیای کنه جی چې شپه او ورځم سم مصیبتونو سره سر دی خدایو جز کې کله کله شرکت په دې نیت وکړو هغه ورځ یو امي سړیو خبره وکړه خو ډېره مزیدار خبره ما ته وی چې مولوی صاحب تاسو د مليان خو مسالې هم ډېرې کوي او کسی می سي ډېرې کوي خو زمام یو مسله واو وې د قیامت په ورځ به په یو سړی حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځي نو چې څنګه ورته حکم واورول شي چې جهنم ته بوځي نو دا سړی به منډه کی چې منډه کینو الله تعالی به وی را واپس کی دا منډه ولې واله چې را واپس کی چې منډه ولې وه ورته به یا الله په دنیا کې مستاد حکم یو فرمان بجا نه دی راوړې ټول عمر مستاد حکم نافرمانی کړې ده نو د اخیری حکم خو دې چې ومنم چې لک په منډه لاړ نو الله تعالی به وی چې زئی جنت ته بوځي تاسو خیال راغی عزیزانو قیامت کے بعد بانا جوڑی گی بانا کا معاملہ پا قیامت کے دا عدل او دا انصاف شورو شوا نو یو کسب جنت تلاڑ نش زکا دا عدل او دا انصاف تقاضا دادا چه تا چه محنت کرے یو مزدور کرکڑیش قیامت کے وہ معاملہ دا رحم او دا کرم کی رحم او کرم دا مانا چی یوانی کی دی کڑی یو پا لس یو پا وسوا یو پا زر یو پا لک یو پا کروڑ تاسو خیال راگئی نو معاملہ دا کرم بای نو علا بمونگ دا جنت تقاضا کو او جنت تبزو او کا معاملہ دا عدل شوروشوا نو عزیزانو دا سومره منځونه او نیکۍ چې مونږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي نو چې شپېته اتیا کاله چا عبادت کړی نو دا غې نه شپږ میاشتې نه جوړېږي شپږ میاشتې
نو د شپږ میاشتو په محنت با ته جنت غواړي؟ ته خو شپږ میاشتې نوکري وکړه حلاله، کتا په د شپږو کټو کوټه جوړه کړم په دې مخ می تو کا اسه خو په شپږ میاشتې نه په شپږ ورځې کې بنگلا اغسته شي. سټوغه کې راغې په پاکستان ټوغه کې ورستيريږي د دې بزرګانو د اولیاء د دې نیکانو په دې اقوالم د ایمان مضبوطی. د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي، د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي، دا خونن یې تماشا د سبا نه ده. لا واحد نظام او واحد بازار دا اولیاء دے چاگیلا خزان نشتا، اگیلا زوال نشتا. واحد نظام دا اولیاء دا بزرگان. رحمان بابا وی چې دا دنیا په احمقانو دا آبادا، دانا نکا په دنیا باندې غرض. په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي، کڅوک نکا په دریاب باندې غرض. دا احمقان الله والا چې دی داغي بازار همیشه ګرځي. زما عزیزان، قرآن کریم په ذریعہ د وحی راغلی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. وحی په درې قسمه ده. یو وحی فطری ده، یو وحی ایجادی ده، او یو وحی عرفانی ده. د وحی درې قسمه. بیا وحی په لغت کې القاء السریع، ډیر زر القاء کې دل سړی تا، دا د وحی لغوي معنی. بیا وحی اصطلاحي فطری او ایجادی او عرفانی. اوس فطری او ایجادی باندې باس نه کو، خبره بیا وګدیږي. وحی کې یو قسم وحی عرفانی دی. وحی عرفانی دی توای چې الله والو ته وقتن فوقتن پزړه کې القا کی. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قرآن. هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسید، ورته صاحب خبره واوره، د جنت باس کئ زما خپل کور دومره خسته دی چې په سلو جنت وینه ورکو. د حورو باس کئ زما خپل خزه داسې ده چې په لکو حورو نه ورکو. نه جنت پکار دی او نه حوري پکار دی او نو غلمانان پکار. یو ټکه غواړم، کدی په وس کې وی خورا سره وعده وکا، او کدی په وس کې نه نو په آرام کې نه جنتونو د پاره ز ایمان نه راو. وې څه خبره؟ وې په خدای مینم، که خدای را ته ځان خی خو مسلمانېږم، کینی والله کې مسلمان. اس امام فخر الدین رازی ډېر کې سوچ کوي چې اے بار الہ دا شیخ زما په وس کې نه دی چې زه استاد ته وایم چې د تزانو خا. نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته پزړه کې القا وشو. القا را ته وشو چې وایا ورته چې ته مسلمان شې نو خدای به تا ته ځان خی.
امام فخر الدین رازی ورته وی چې ما ورته وی چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان ښیي هغه ورته لیکلي راته منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلي واغست چې لیکلي واغست چې شپراله دا سړی مړ شو امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما ته خو تا په زړه کې القا کړې وه او ما لیکلي ورکه او ستا ورته ځانو نه ښوده زه خو دې سړي ته بې وعدې شو ټوله شپه یې په جړا تېره کړه د سهار کې وله خوب ورغی څه ګوري چې یو ښایسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړي چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره واده کړې وه وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف راځه یریږه ما وی ما ورته ویل چې شرمنده یم درته او وعده پوره نه شوه وی راته وی امام فخر الدینه زما دې د خدای په ذات قسمی چې د کم شي وعده دې را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړم دا وحی عرفانی ده چې اولیاء الله او تکی تاسو خیال راغی عزیزانو مولانا تنویر رحمت الله علیه ډیر لوی سړی ډیر لوی سړی د هندوستان ځمکه به داسې خلق پیدا کوي جب حضرت تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ لا یو سړی راغی ورته وی چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم او دا خو اسانه خبره ده آسان سورج پس که زمړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېده او درې ورځې پس راشه چې لاندې څه په ما تېري به مې درته لیکلي پاس به پراته تاسو خیال راغی اسې وایم زمونږ د عمل عجیبه غوندې دی داسې ځینې بزرګان پکې راپاشي وي دا تصوف چې دی دا چې دی حجت نه دی او پلانه دا زه چې تاسو ته کله سختې خبرې کوم زما خلاف هم یهی تاسو زه په تاسو پوهېږم خو زه یاد لرئ چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پازان ګڼم زه نه مې د چانه علم زیات دی نه نسبی شرافت لرم نه اقتدار لرم نه جایگیر لرم نه دولت لرم هیڅ نه لرم یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اورېدلی دي نو ځان مې ور رسولی دی او دعا مې ترې اخیستې ده د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلیو چې نصیر الدینه تمام ګناهونه مې درته معاف کړ غرغشتو مولانا صاحب هغه سړی اخیری ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند څه پته نه لګي دعا راته وکړه نو دا ګوته یې داسې په توکانو لمده کړه او زما د خوله کې وواله ما ته الزا په دې خولې نه د خدای ډېر کار واله او ته به پیار څه وی او تا ته به څوک څه نشي ویلی نو دعاګانې مې دار چاغستی ځکه وایي بادشاهي د فقیرانو په دعا شي زه رحمان کله بادشاه کله فقیر بادشاهي هم د ګدایانو په دعا کې مقام تم سړی د ګدایانو په دعا رسی نو زه خپله فقیر یم دا لږې ډېرې ګډې وډې چې وایم غصه راشي غصه راشي چې دروغ مه وایي دین فروش مه جوړېږئ اسلام فروش مه جوړېږئ د حلال او د حرامو تمیز وکئ یو شی ستا مذهب حرام ګڼي هغې ته لاس مه نیسه هغې ته نږدې مه ورځه یو سړی چې د اسلام او د دین دشمنی هغې ته درې تبلیغه اسلام ویلی دي درې تبلیغه من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان
بيدینا او